د تبوک په جنگ کې د معذرینو نه علاوه د اتیاو نه زیات خو منافقین د انصارو نه وو او دا عمره تقریبا بدوی د کلو باندو خلقو دین علاوه یو لوی ډله د بهر خلقو داسې وه چې شریک شوی نه وه او صرف دومره نه بلکې دوی به نورو خلقو ته هم لا تنفروا بالحر ویل او منع کول به چې په ګرمۍ کې مه وځئ. الله تعالی فرمایي چې د دوزخ اور ګرم می ډېره سخته ده. دین علاوه درې رښتیني پاخه مسلمانان هم داسې وو چې بغیر د څه قوي عذر په دې جنگ کې شریک شوي نه وو. یو کعب بن مالک، دویم هلال بن امیہ، دریم مرارہ بن رفیع. دا درې واړه حضرات د نفاق یا د عذر په وجه ایثار شوي نه وو بلکې خوشحالي د پاتې کېدو سبب جوړ شو. کعب رضی الله عنه خپل حالات کوم چې ورته په دې موقع پېښ شو په تفصیل یې واورئ. کوم چې مخکې راځي د مرارہ بن رفیع رضی الله عنه باغ د میوې نه ډکو. دای خیال وشو که چیرې زه لاړ شم نو دا به ټول ضایع شي. همیشه په جنګونو کې شریک شوی یم، که دا وارې پاتې شم نو څه باک دی. ځکه پاتې شو خو چې کله ورته زورنه وشوه نو چونکې باغ یې د پاتې کېدو سبب شوی و هغه ټول یې الله تعالی په لار کې صدقه کړو. د هلال رضی الله عنه بال بچ او خپلوان چیرته تللی وو. اتفاقا په دغه موقع ټول جمع شو. هم دا خیال وکړو چې همیشه شریک شوی یم، که چیرې په دې موقع لاړ نه شم نو څه نقصان دی. ځکه پاتې شو خو د زورنې نه پس یې ټول سره تعلقاتو ختمولو اراده وکړه چې تعلقات په دې جنگ کې دننه شریکېدو سبب شول. د حضرت کعب رضی الله عنه قصه په حدیثونو کې په کثرت سره راغلی ده. هغه خپل حالات ډېر په تفصیل سره اوروي او فرمایي چې زه د بوک نه لومړی هېڅ یو جنګ کې دومره قوي مالداره نه وم څومره چې د تبوک په وخت کې وم. دغه وخت ما سره خپلې ذاتي دوه اوښې وي، دې نه وړاندې چې دوه اوښې ما سره نه وي. د نبي علیه السلام عادت شریف همیشه دا و چې کوم طرف ته به یې جنگ اراده وکوله د هغې اظهار به یې نه کولو بلکې د نورو اړخونو حالات به یې پوښتل. خو دې جنگ کې چونکې ګرمي سخته وه او سفر هم د لرې و، دې نه علاوه یې د دشمنانو لښکر هم ډېر لوی و. ځکه یې ښکاره اعلان وکړو چې خلک تیاری وکړي. په دې وجه د مسلمانانو دومره لویه ډله د نبي علیه السلام سره شوه چې په رجسټر کې د هغوی نومونه لیکل مشکل شو او د جمع ډېروالی په وجه یې که چا ځان پټولی شو او پته به یې نه لګېده. د دې سره میوې بلکې پخې وي. ما به د سحر نه د سفر سامان تیار اراده وکړه. حضرت کعب رضی الله عنه فرمایي
خو ماښام بشو او هیڅ قسمه تیاری به ونه شوه، خو ما به خپل زړه کې خیال کولو ما سره خو هر څه موجود دي چې اراده پخه کړم زر به وشي تر دې چې نبی علیه السلام روان شو او مسلمانان هم ورسره، خو زما د سفر سامان تیار نشو. کعب رضی الله عنه فرمایي بیا مې هم دا خیال و چې یو دوه ورځو کې به ځان تیار کړم وربشم، دغه شان مې نن سبا کولو ترجیح چې نبی علیه السلام هلته ورسېده. زما تقریبا رانږدې شوی هغه وخت هم ما کوشش وکړو خو سامان ونه شو. اوس چې مدینه منوره کې اخوا دیخوا ګورم نو صرف هغه خلک وینم چې په چا د نفاق بد داغ لګېدلی و یا معذوره و. نبی علیه السلام چې تبوک ته ورسېده پوښتنه یې وکړه چې کعب نه ښکاري، څه خبره ده؟ یو صحاب ووی ای د الله رسوله هغه د خپل مال او جمال مستۍ ایثار کړو. حضرت معاذ رضی الله عنه ووی چې مونږ ته چې څومره معلومه ده هغه ښه سړی دی، خو نبی علیه السلام بیخي خاموش او فرمایله هیڅ یې ونه وی تر دې چې په څو ورځو کې ما د واپسۍ خبر واورېده. حضرت کعب رضی الله عنه فرمایي نو ډېر غمجن شوم او ډېر فکرمند شوم، په زړه کې مې دروغو عذرونه راتلل چې دغه وخت به په څه فرضي عذر د نبی علیه السلام د غصې نه ځان بچ کړم، بیا به څه وخت د معافۍ درخواست وکړم او په دې باره کې مې د خپل کورنۍ هر یو پوهه سړی سره مشوره وکړه. خو چې کله راته معلومه شوه چې نبی علیه السلام تشریف راوړو د جنگ نه واپس شو چې زما زړه فیصله وکړه چې رښتیاو نه بغیر هیڅ څیز خلاصې نه ورکوي او ما د رښتیا عرض کولو په ښه اراده وکړه. د نبی علیه السلام عادت شریف دا و چې کله به د سفر نه تشریف راوړو نو اول به یې جومات ته تشریف یوړو او 2 رکعته تحیت المسجد منځ به یې وکړو او هلته به یې لږ ساعت تشریف کېښوده چې خلکو سره ملاقات وکړي. دغسې د معمول مطابق نبی علیه السلام تشریف وفرماو او منافقان به راتلل او د دروغ عذرونه به یې ورته کول او قسمونه به یې خوړل. نبی علیه السلام به د هغوی ظاهري حال قبلولو او پټ حال به یې الله تعالی ته سپارلو. په دې کې زه هم حاضر شوم، سلام مې وکړو. نبی علیه السلام د ناراستیا په انداز کې مسکی شو او اعتراض یې وکړو، یعنې مخ یې واړاوه. ما عرض وکړو اے د الله نبی تاسو اعتراض وفرمایو، په الله تعالی مې د قسم وی نه زه منافق یم نه زما په ایمان کې څه شک دی. ارشاد یې وفرمایه دې خوا راشه. زه ورنږدې شوم کېناستم. نبی علیه السلام وفرمایل تاسو څیز ایثار کړي؟ آیا تاسو اوښانې به بیا اخیستې وي؟ ما عرض وکړو ای د الله رسوله که چیرې زه د دنیادار سره دا وخت وی نو ما د یقین دی چې ما به د هغې د قهر غصې نه پس مناسب عذر ځان خلاص کړی وی چې ما دا خبر کولو طریقه د الله تعالی را کړې ده. خو ستاسو په باره کې ما ته معلومه ده که چیرې نن په دروغو تاسو رضا کړم نو نږدې ده چې الله جل جلاله به مانه ناراضه شي، او که چیرې تاسو صفا عرض وکړم
نو تاسو با غصه شي خو نږدې ده چې الله تعالی پاک ذات با تاسو خفګان لرې کړي ځکه رښتیا عرض کوم چې والله ما ته هیڅ عذر نه و او څومره فارغ او شتمن چې زه په دین زمانه کې وم هیڅ زمانه کې د دینه وړاندې نه وم ارشاد نبی علیہ السلام ارشاد فرمایو چې رښتیا دی وی بیا یې فرمایل ښه پاسا دا فیصله الله جل جلاله کوي زه د هغې ځای نه پاڅېدم او زما د قوم ډېرو خلکو زه ملامت کړم چې تا ځای نه وړاندې څه ګناه نه وه کړې که چېرې دا عذر دې کړی وی او نبی علیہ السلام ته د دې استغفار بیخي درخواست کړی وی نو نبی علیہ السلام استغفار با تا د پاره کافي شوی و ما د هغوی نه تپوس وکړو چې یو څوک بل هم داسې کس شته خلکو ووي چې دوه کسان نور هم داسې معامله شوې ده چې هغوی هم داسې خبرې وکړي چې کومې تا وکړي او دغسې جواب هغوی ته ورکړی شو چې کوم تا ته درکړی شو یو هلال بن امیہ دویم مرارہ بن رافع رضی اللہ عنہ ما ولیدل چې دوا نیکان کسان چې دواړه بد دی هغوی هم زما پشان دی حال کې شریک دی نبی علیہ السلام دریو واړو سره د خبرو منع وکړه چې هیڅ څوک به مونږ سره خبرې نه کوي دا د قاعدې خبره ده چې غصه په هغه چا راځي چا سره چې تعلق وي زورنه هغه چا ته ورکولی شي په چا کې د هغې اهلیت وي او په چا کې چې د اصلاح او اصلاح قابلیت د سره نه وي هغه ته زورنه څوک نه ورکوي کعب رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام په منع کولو خلکو مونږ سره خبرې پرېښودې او مونږ نه یې ډډه کوله زمونږ دنیا بدله شوه تر دې چې ځمکه سره د خپلې پراخۍ په مونږ تنګه معلومه شوه ټول خلک پردي شو او دوی رانه ناشنا شو ما سره د ټول نه زیات د دې فکر و که زه په دې حال کې مړ شم نو نبی علیہ السلام به مې جنازه او مونځ هم ونه کي او الله تعالی مکړه که نبی علیہ السلام وفات شو نو همیشه دپاره به دغسې پاتې شم چې نه به را سره څوک خبرې کوي نه به را باندې د جنازې مونځ کوي ولې چې نبی علیہ السلام د ارشاد نه خلاف څوک کولی شي عرض مونږ 50 ورځې په دې حال کې تېرې کړي زما دوه ملګري خو د شورو نه په کورونو کې پټ سر ناست وو زه په ټول کې قوي وم ګرځېدم را ګرځېدم به بازار ته به تللم مانځه کې به شریک کېدم خو ما سره به چا خبرې نه کولې د نبی علیہ السلام مجلس ته ولاړم سلام به مې وکړو او ډېر په فکر به مې خیال کولو چې نبی علیہ السلام شونډې مبارکې د جواب دپاره خوځېدي او که نه مانځه نه پس د نبی علیہ السلام نږدې به ودرېدم مونځ به مې پوره کولو او پټ پټ به مې کتل چې نبی علیہ السلام ما ته ګوري که نه کله چې به زه مانځه کې مشغول شوم نو نبی علیہ السلام به ما ته کتل او کله چې به زه هغوی ته متوجه شوم نو نبی علیہ السلام به مخ واړو او زما نه به یې اعتراض وفرمایو عرض داسې حالات تېرېده او د مسلمانانو خبرې اترې بندېدل په ما باندې ډېر بوجونه وو زه د ابو هريره رضی الله عنه په دیوال باندې وختم هغه زما په رشته کې د تره زوی و
او ما سره تعلقات هم ډیر زیات وو. زه پورته وختلم، سلام مې وکړو، د سلام جواب یې را نه کړو. ما هغه ته قسم ورکړو او تپوس مې ترې وکړو چې آیا تا ته معلومه نه ده چې زما د الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت دی؟ هغه د دې جواب هم را نه کړو. ما دوباره قسم ورکړو او پوښتنه مې ترې وکړه. هغه بیا هم چوپ پاتې شو. ما درېم وارې بیا قسم ورکړو او تپوس مې ترې وکړو. هغه ووی د الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ښه پوهېږي. دا خبر مې واورېده نو زما د سترګو اوښکې روانې شوې او د هغه ځای نه واپس راغلم. په دې روانه کې زه یو وارې د مدینې په بازار کې تېرېدم. یو قبطي چې عیسائی و او د شام ملک نه د مدینې منورې ته خپلې علي خرڅولو دپاره راغلی و. دا مې ترې واورېدل چې څوک راته د کعب بن مالک پته وښایي. خلکو ورته زما طرف ته اشاره وکړه. هغه ما ته راغی او د آسان کافر بادشاه خط یې ماله راکړو. په هغې کې لیکلي وو مونږ ته معلومه شوه چې ستا آقا په تا باندې ظلم کړی دی. ته دې د الله تعالی د ذلت په ځای ونه ساتي او نه دې ضایع کړي. ته زما خوا ته راشه، مونږ به ستا مدد وکړو. د دنیا عقیده ده چې د مشر له طرفه کشرانو ته تنبیه زورنه د اداب دپاره کېږي. نو د هغه لمسون کې نور د ضایع کولو کوشش یې کوو او خیرخواهي جوړ شي. دې قسمه الفاظو سره یې نور اوچتوي. کعب رضی الله عنه فرمایي چې ما دا خط ولوستو، ان لله مې ووي چې زما حالات دې پورې ورسېده چې کافر هم زما نه تمه کوي او زما اسلام نه لرې کولو تدبیرونه کوي. د یو بل مصیبت راغی او خط مې په یو تنور کې وسوځولو او لاړم نبی علیہ السلام ته مې عرض وکړو چې ای د الله رسوله، تاسو اعتراض له وجې زما د حالات شو چې کافر په ما کې د تمه کوي. په دې حالات کې 40 ورځې په مونږ تېرې شوې چې د نبی علیہ السلام خاصیته ماته د نبی علیہ السلام د ارشاد دواړو د ارشاد راوړو. خپله ښځه هم پرېږدم. ما پوښتنه وکړه زه څه غواړئ چې طلاق ورکړم؟ ویل نه، بلکې جدایي اختیار کړه. او زما د دواړو ملګرو ته هم د دې قصد په واسطه دا حکم ورسولی شو. ما خپلې ښځې ته ووي چې ته خپل پلارکنۍ کره لاړه شه تر هغې چې الله تعالی د دې معامله فیصله وکړي. هلته اوسه د هلال بن امیه رضی الله عنه ښځه د نبي علیه السلام خدمت کې حاضر شوه او دا عرض یې وکړو چې هلال بیخي بوډا سړی دی، که څوک خبر اخیستونکی یې نه وي نو مړ به شي. که ستاسو اجازت وي او ستاسو په طبیعت ګرانۍ نه وي نو زه به د هغې سکار خدمت کومه. نبي علیه السلام وفرمایل چې پوروالی ونه کړي. هغې عرض وکړو ای د الله رسوله، دې څیز طرف ته د هغوی اړو خواهش نشته د کومې ورځې نه چې دا واقعه پیښه شوې ده تر نن ورځې پورې د هغه وخت په جړا کې تېرېږي. کعب رضی الله عنه فرمایي ما ته هم ویلی شو چې د هلال په شان ته هم د ښځې د خدمت اجازت واخله، نو کېدی شي چې د درې کړي
ما ویل ها بوډا دې زه خو ځوان یم نه دا معلومه ماته بس جواب را کوي زړورتیا نه کوم عرض بدی حالات کې لس ورځې نورې هم تېرې شوې چې مونږ سره خبرې اترې ګډون پرې ښودلی شو پوره 50 ورځې تېرې شوې 50مه ورځ د سهار لمونځ مې د خپل کور په چت وکړو او ډېر غمجن ناست ومه زما ځمکه بیخي تنګه وه او ژوند مې په تکلیف و د سلا غر د څوکې نه یو چغه وویستونکی په زوره اواز وکړو چې کعبه تا ته دې خوشخبري وي ما دومره واورېدل او په سیده کې پرېوتم او ډېره خوشحالۍ نه په ژړا شوم او بوخه شوم تنګي لرې شوه نبي علیه السلام د سهار لمانځه نه پس زمونږ د معافۍ اعلان وفرمایه چې په دې یو سړي په غر وختلو زور یې اواز وکړو چې هغه اواز د ټولیو نه لومبی راورسېده د دې نه پس یو صحاب په اس باندې سور په منډه راغی ما چې کومې جامې اغوستې وي هغه مې اغوستلې او زیرې ورکوونکي ته مې ورکړې الله تعالی مې د قسم وي د دې دوو جامو نه سوا هېڅ جامه دغه وخت زما په ملکیت کې نه وه دې نه پس ما 2 جامې چا نه اوښتې او وامې غوستې او د نبي علیه السلام خدمت کې حاضر شوم 2 ملګرو ته هم خلکو زیری ورکړو کله چې مسجد نبوي ته حاضر شوم نو کوم خلک چې د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو ما ته مبارکي را کولو دپاره یې رامنډه کړه او د ټولو نه لومبی ابو طلحه رضی الله عنه را مخکې شو مبارکي یې را کړه او لاس یې را سره میلاو کړو چې همیشه مې یادوي زه د نبی علیه السلام دربار ته لاړم سلام مې وکړو نو مخ مبارک یې خوشحاله او د خوشحالۍ رڼا یې د مخ نه ښکارېده د نبي علیه السلام مخ مبارک به د خوشحالۍ په وخت د سپوږمۍ په شان ځلېده ما عرض وکړو چې ای د الله رسوله زما توبې پورهوالی دا دی چې زما څومره جایداد دی د هغې ټول د الله تعالی په لار کې صدقه ده چې د مالدارۍ د دې مصیبت سبب جوړ شوی و نبی علیہ السلام فرمایل چې په دې کې به درته تنګستیا وشي څه حصه خپل ځان څخه پرېږده ما عرض وکړو چې ښه ده خیبر حصه دې پرېښودی شي ما ته رښتیا ویلو خلاصې راکړو په دې وجه ما لوظ وکړو چې همیشه به رښتیا وایم دا د اصحاب کرامو رضی الله عنه د اطاعت او د دیندارۍ او د الله تعالی نه د ویرې نمونه چې د همیشه په جنگ کې د حضرت شریکو دا حضرات شریکو یو واري په غیر حاضرۍ څه زورنې ورته وشوې او هغې په څومره فرماندارۍ سره په برداشت کړې چې 50 ورځې په جړا کې تېرې کړې او د کوم مال په وجه چې دا واقعه پیښه شوه هغه یې هم صدقه کړه او په کافرانو تامه ورکړه په ځای د غوسې تیزېدو نورو زیات پښیمانه شو او دا یې هم د الله تعالی زورنه او د نبي علیه السلام نه رستیا وجه وګڼله چې زما د دین کمزورتیا د دې درجې ته ورسېده چې کافرانو د دې تمه وشوه چې هغوی ما بې دینه کړي مونږ خلک هم مسلمانان یو د الله تعالی او د هغه پاک رسول صلی الله علیه و آله وسلم ارشادات هم زمونږ مخکې دي د لوی نه لوی حکم د مانځه واخله چې د ایمان نه پس د دې برابر هیڅ یو څیز نشته
څومره مسلمانان دي چې دا حکم پورا کوي او هم څنګه کوي او څوک چې کوي هغه هم څنګه کوي